إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أركان الإسلام کی پنځم رکن حج فی سبیل الله د دې متعلق مونږه خبره ذکر کوله. نن مونږه خپل خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حج سفر ذکر کوو چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم د حج د سفر څنګه کړی دی، په کوم تاریخ روان شوی دی، په لاره څو ورځې ولګېدې، مکې ته چې ورسېد څه وکړه، صحابه کرامو ته څه هدایات کړي دي او حج په کومه طریقه باندې کړی دی، د الله په توفیق باندې دا به ذکر کیږي. دا واقع چې د پوره د حج دا په حدیث د جابر رضی الله تعالی عنہ کې ذکر ده. ډېر اوږد حدیث دی او په اعتبار د فهم سره مشکل پدې دی چې بعضی زین هغه د هغه زماني یادوي او هغه نن نشته دی. د لارې چې کومه نقشه ده او د الله نبی صلی الله علیه وسلم کوم ځای کې پړاوونه کړي دي، په هغې چونکې مونږ ته څه فایده هم نشته دی، نو هغه خبرې ته مونږ حذف کوو، صرف هغه غټې غټې خبرې ذکر کوو چې کوم کې زمونږ ستاسو دپاره فایده ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې زندګۍ په آخري کال چې 10م کال د هجرت دغه یو حج کړی دی، دی اولنی حج هم دی او دی اخرنی حج هم دی. دې ته حجة الوداع وایي. وداع وایي په عربي کې رخصتۍ ته، دا د رخصتۍ حج دی ځکه چې د الله نبی د امت نه رخصت اخیستی دی او ورته فرمایلي وو ما ته وګورئ او زما نه د حج احکام زده کئ او خذوا عني مناسککم، دا زه چې په کومه طریقه مناسک د حج ادا کوم دا زما نه یاد کئ، کیدای شي را روان کال زه په تاسو کې نه یم. همدقسې بیا وشوله. همدا وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول حج په اوښه باندې د پاسه کړی دی، پیدل په ځای باندې په سورلۍ کړی دی. د دې فایده دا وه چې د الله نبی بره د ټولو صحابو ته ښکاري چې څه کوي نو چې دا ملګري یې وکړي. حج پیدل هم سړی کولی شي، په سورلۍ هم کولی شي، دا جایز ده. په هغه زمانه کې اوښان به وو، سونه به او په هغې باندې به خلک په اوښانو کې جاوې وتړلې او تله به سفرې به یې کولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حج ته حجة الوداع وایي او بل دې ته چې کوم دی حجة الاسلام هم وایي. حجة الاسلام ته په دې وجه باندې وایي
چې په اسلام کې د الله د نبی صلی الله علیه وسلم دقه اولنې حج دی. سمانه په اسلام کې نکله نه چې پیغمبري ته میلاوه ده او مسلمانانو ته حج خینم دقه یو حج او د خودل دین مخکې حجونه به د جاهلیت حجونه کېده، او په اسلام کې چې کوم حج د الله نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته خودل چې کله صحابه اسلام ته راغله هغه دقه حج دی. ځکه دې ته حجۃ الاسلام ویل کېږي چې دین مخکې په حج کې جاهلانه طریقې وي، او دا حج چې کله وشو جاهلانه طریقې ټولې ختم شو، د اسلام چې کومه طریقه هغه د الله نبی صحابو ته وښودله، ځکه ورته حجۃ الاسلام هم ویلې کېږي. دې ته بل نوم هم بعضې علما ویلی چې هغې ته حجۃ البلاغ وایي. بلاغ تبلیغ رسولو ته ویلی کېږي، یو خبره چاته رسول. نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چونکې وایي د حج ټول احکام او مسائل بیان کړل، او بل هغه آیت پکې نازل شو په یوم العرفه، لکه وروستو واقع کې زه وایم انشاءالله چې الیوم اکملت لکم دینکم، نن دین پوره شو. نو هغه پوره دین د الله نبی صحابو ته ورسولو، اعلان یې وکړو د عرفې په میدان کې، د عرفات په میدان کې په یوم العرفه باندې. نو د الله د نبی صلی الله علیه وسلم نه هغه چې څه احکام هغه ټول امت ته ورسېدل، نو تبلیغ او بلاغ وشو امت ته پوره، ذکر ورته حجۃ البلاغ هم ویلې کېږي. جابر رضی الله تعالی عنہ په آخري عمر کې په سترګو نابینا شو، او ډیر صحابو سره دا کار راغلی، ځکه یې به ژړل ډیر. او دا هغه عبادت دی چې زموږ د ژوند نه وتلی، د الله د یېرې نه ژړا، دا ډیر ښکلی عبادت دی. صحابه کرام رضی الله عنهم اکثر دا ژړا به ډیره وه، د شپې تهجد به ډیرو. زمونږ ځوانان فیسبوکونو ته د شپې پراته یو، هغوی به د شپې الله ته ولاړو عبادت به کوو. نو د دې د لاسه به د هغوی نظرونه په آخر کې ختم شو، جړا به ډېره زیاته وه. او ډېرو صحابو به دا ویلې چې موږ په دې خپلو سترګو د الله خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی دی، نو خیر دی که اوس دا سترګې ړندې شي، اوس دی بالکل زمونږ نظر نه لګېږي. زمونږ د ژوند غټ ارمان پوره شوی دی چې په کائناتو کې اوچت انسان او د انبیاو سردار مونږ په دې خپلو سترګو لیدلی دی چې هغې ته ویلی کېږي محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم. جابر رضی الله تعالی عنہ له به خلک راتله او د مسایلو تپوسونه به یې ترې کول. نو جعفر بن محمد د خپل پلار نه روایت کوي چې هغه محمد بن علی دی او د حسین رضی الله عنه نوسی دی. دا د حسین رضی الله عنه نوسی دا حدیث ذکر کوي، او دا جابر نه اورېدلی رضی الله تعالی عنه. دی وایي زه لاړم د جابر رضی الله تعالی عنه ملاقات ته، ما ته یې ویلې چې څنګه حال دی. ما ورته ویلې هر چا به په نمبر ورته ملاقات به کوو، سوالونه او دا جوابونه شروع. زما نمبر چې راغی ما ورته ویلې زه محمد بن علی یم او د حسین رضی الله تعالی عنه نوسی یم، د پیغمبر په نوسو کې راځم. ډېر سخت خوشحاله او نابیناو، او زما طرف ته د شفقت لاس راوږد په سر یې راله لاس راښکلو، او بیا یې زما دا بټنې کولاوې کړې د ګریوان، او د ډېرې مینې د لاسه جابر رضی الله عنه دا خپل لاس را دننه کړو، زما د دې سینې په دې مینځ کې کېښوده. او بیا د هغې نه بعد جابر رضی الله تعالی عنه ما ته وی خوش آمدید او مرحبا ویله چې ته د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د خاندان هر کله راشي. او بیا د هغې نه بعد ما ته ویلې چې وراره اوس ته زما نه څه غواړې، څه مسلې تپوس کې چې زه پې تا پوی کړم. وایي ما ورته ویل چې آو ما ته دا ووایه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د حج سفر چې کوم تاسو سره تللی وي دا راته بیان کا، د حجۃ الوداع دا قصه راته لږه وکړه. نو په دې کې جابر رضی الله تعالی عنه وایي د نهه د انسي اشاره وکړله په دې لاسو باندې. د عربو په دا طریقه هغوی به په دې لاسو باندې د انسي جوړول، لکه دا 1 او دا 2 دا 3 چې داسې به وکړه دا به 4 چې دا به وکړه دا 5 داسې به وکړه دا به 6 چې دا ګوته به پوره را بنده کړه دا 9 چې داسې به وکړه 8 چې داسې به وکړه دا 9 او چې دا ګوته به په دې غټې ګوتې په دې اولني بند کې او دا 10 داسې پسې 11 12 13 تقریبا 99 پورې حساب هغه په دې یو لاس کې دی.
او بیا دې لاس کې ګس لاس نه چې دا ګوته دې شي دا به 100 شي 100 200 300 دا هغه حساب دی چې دا مسلمانان نه ير شوی دی. په دې حدیث کې کله کله دا راشي دې ته عقد الانامل وایي، په دې ګوتو باندې شمار کول عربو به داسې کول. نو هغه د دې نه انسي دا اشاره وي ما ته وکړله. مطلب یې دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 9 کاله په مدینه کې وو او 9 کاله پس چې کله لسم کال شو د هجرت نو بس حج روان شو. او موږ وی وسره صحابه کرام وی جابر رضی الله عنه راته قصه وکړله چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ په لسم کال چې زه سکل حج روانم، کم ملګری که زما سره حج لتل غواړي نو هغه ملګری دي تیاری وکړي د حج د سفر دپاره. و چې کله دا اعلان د مدینه خلکو واورېدو صحابه ټول په ډیر لوی هجوم سره او په ډیر غټ تعداد سره تیار شو د الله د نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرتیا دپاره. او هر یو کس وی دا غوښتله چې د الله د نبی صلی الله علیه وسلم سره د حج په دې سفر کې ملګرتیا وکموي. په دې کې په دې کال په دې مدینه کې د چیچک بیماری مو عامه شوې وه، عدسه ورته په عربی کې ویل کېږي. دا بیماری مو نو بعضې خلک دونه بیمارو د دې د لاسه چې د حج دا سفر یې نشو کولی. نو د هغوی د تسلی دپاره د الله نبي یو جمله وفرمایله، هغه دا وه که څوک مونږ سره حج له تلی شي په صحت روغي نو راځئ چې لاړ شو، او که څوک نشي تللی او بیماران نو هغوی دې په رمضان کې عمره به وکړي، الله رب العالمین به هغوی له د حج عمره اجر ورکړي. په رمضان کې عمره د دې اجر د حج عمره دی. د دې مطلب به دا نه دی چې په رمضان کې د عمره وکړه بس ستا فریضه د حج هم ګینې ادا شوه، نه، اجر یې دومره دی. دې ته فضیلت وایي. فضیلت معنا به دا نه چې ته به هغه اصل شی پرېږدي چې هغه حج دی اصل فریضه. د دې مثال داسې مثال واوره لږ به پوه شي. یو سړی ته وویل لکه د دې مشر داسې عزت وکړه لکه د پلار په شان، نو د دې مطلب دا دی چې بس د پلار اکرام پرېږده، بس هم د دې اکرام کوه د پلار حق ادا شو، نه. د ده عزت معنا دا ده چې ده ته داسې نظر باندې وګوره لکه څنګه چې خپل پلار ته د عزت په نظر ګوري، داسې عزت یې وکړه. د دې معنا دا نه ده چې بس تا د دې عزت وکړلو بس دا پوره ده اوس به د پلار عزت نه کوې. نو په رمضان کې د عمرې کولو معنا دا نه ده چې بس دا خو د حج عمره اجر دی بس حج به اوس زه نه کوم، نه، اجر به تعالی الله دونه ډېر درکړي. دا هم د رمضان یو ناشنا فضیلت او خصوصیت دی. نو دا حدیث د الله نبی صلی الله علیه وسلم دغه صحابو ته بیان کړ چې هغه د بیماری د لاسه د عذر په بنا پاتې شو، زړه کې ورمان او خفګان ورته ورسېده چې د الله نبی زی او موږ پاتې یو. جابر رضی الله عنه فرمایي کله چې د ذوالقعدې دا میاشت دا اوس چې کومه روانه ده جاري ده دا میاشت یادې دا ذوالقعدې دا میاشت چې وه په دې کې 15 ورځې پاتې وې چې زموږ سفر شروع شو. یعنی 25 ذوالقعده باندې د الله نبی صلی الله علیه وسلم د مدینې نه روان شوی دی. 25مه ذوالقعده وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې نه روان شو. په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر کې تیل ولګول، سر یې ګمنځ کړلو، لنګ یې واچو او څادر یې پې د پاسه واچو، او په مدینه کې په خپل مسجد کې موږ ته د ماسپښین 4 رکعاته لمونځ وکړلو. سفر لا نه دی شروع شوی، بس اعلان وشو ملګري راغونډ دي. په خپل مسجد کې 4 رکعاته فرض لمونځ موږ ته راکړلو. چې کله دا کار وکړلو دینه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې په هغه لاره باندې چې هغې ته د شجرې لاره وایي، شجره معنی د ونې والا لاره، دا اوس موږ ته پته نه لګي ځکه اوس روډونه دي، پخوانۍ نقشې میټاوې شوې دي. نو کوم چې طریق الشجره په هغه زمانه کې مشهوره وه لکه دا د ونې لاره ده، کیدای شي یو غټه ونه د کجوري وغیره پکې ولاړه وه، نو خلک په داسې لاره داسې نوم ږدي. نو په دغه طریق الشجره باندې د الله نبي صلی الله علیه وسلم روان شولو او ځان سره د قربانۍ دپاره څاروی هغه واخسته. د میقات نه د مخکې ځان سره روان څاروی، لکه د میقات نه د څاروي روانولو فایده څه ده دا به وروستو تاسو انشاءالله واورئ. په دې کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله ذوالحلیفې ته ورسېده، اوس چې کومو کسانو عمرې یا حجونه کړي هغوی ته پته ده، مدینې نه چې کله راوځي او دا کوم میقات دی د مدینې والا ذوالحلیفه چې دا اوس غټ مسجد جوړ دی او په هغې کې خلک غسل وکړي او بیا عمرې له روانېږي، دقه ځای کې د الله نبي پړاو وکړو چې دا اوس پې دا غټ جومات جوړ دی. که چا د مدینې نه عمره کړي هغوی ته به د دې پته انشاءالله دا مسجد به یې لیدلی چې هغه لوی مسجد دی. دې ذوالحلیفې ته د الله رسول صلی الله علیه وسلم راورسېد، د مازدیګر د مونځ ټیم شو. چونکې کور نه راووتو
سفر شروع اوس به قصر منځ کې د مازیګر مونږ ته 2 رکعاته منځ راکړه ځکه اوس د سفر حالات شروع شولو او دې ځای ته اوس آبار علی هم ویلې کېږي او دغه رنګ ذوالحلیفه دا مشهور نوم دی دغه ځای. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ورځ باندې سفر شروع نکړو یعنی مخکې لا نه لړل په دغه ذوالحلیفه کې لا پاتیو دې لپاره چې کوم مرګري په مدینه کې تیاری کوي ور روان شي دا ټول راغون شي د میدان ته او رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا یو ناشنا کارو چې په سفر کې اکثر منګ او تاسو باندې د تادی ډیری د مرګري لحاظ نه مونږ سره بس تادی مړ ورکه کو په تندري ول او راضي وکړ داسې مونږ داسې تادی غونته کې کو رسول الله صلی الله علیه وسلم کې بدات طریقه وا چې د ټول قافلې خیال به ساتلو نو فورا تین روانې دي چې بس مړه د کمبر راغ رسیدلی زی چیزو نه شپه وکړه دي ځای منځونه قصر کول ځکه خپل علاقې نه راوتی دي سفر شروع شوه دي په دغه ځای کې د الله نبی صلی الله علیه وسلم شپه وکړه دې د پاره چې ټول ملګری به شپې پورې را پوره شي سار به وختي روان شو دغلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله سار شو نو یو اعلان صحابو ته وکړلو شپه چې 13 شو سبا له تو فرمایل اتانی الليله آت من ربي ما ته بیګا د شپې د رب ته طرف نه یو راتلون کې راغله او مراد تی جبرئیل علیہ السلام فقال ما ته جبريل ویل صل في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجه تپدی مبارک وادي کې شپوکا او دلته منځوکا او دسی وایا چې کله حج لروانیږي نو دا بوي چې عمره في حجه عمره چې په حج کې به داخلي دا زاده کوم هم عمرکم او هم حج کوم دا برسو تاسو ته ان شاء الله رحم شي جابر رضی الله عنه په خپل ځای کې بیا دا قصه کوي د جاهلیت په زمانہ کې به د حج په دی ورځو کې عمرن خلکو ناروا ګڼله وای دا خو د حج میاشت دی وړو کې میاشت د وړو کې اختر میاشت په څنګه داخله شو شوال نو شوال او دا میاشت ذوالقعده او پسې ذوالحجه ولنه الا سورزه دې ته د حج میاشت وای نو په دې کې به عربو د جاهلیت په زمانہ کې عمره ناروا ګڼله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رسم ختم کړ چې بدی کې بالکل عمره کولای شي او د حج کوم 3 اقسام دي حج افراد حج تمتع او حج قران پدې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل حج قران کړی دی او صحابه کرام چې چا سره هدیه نه وساروي د میقات نه ناوی حج تمتع کړی لکه موږ تاسو چې کوو ځکه موږ هم ځان سره په جاز کې غزان سره ګډي او وینه شوړلې لہذا تبع حج تمتع کې لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار کړی دی دا خپل ځکه ان شاء الله دا خبر راځي وس نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چسار شو غسل وکړو او بیا په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غسل وې د ماسپخین مزنمخ کې په بل ورځ باندې او په سر باندې او په بدن باندې خوشبو لګوله او بیا چې کوم دی خپل لنګ وتړل او صادري واچول او په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تلبید وکړو تلبید په عربی کې دې ته ویل کېږي چې په دې سر کې دا دغه ولګي کڼ ولګي کڼ لکه دی وخت ته سبل سوی هغه سر کې هغه دغه وندې شی چولګي چړ غونته کې سوته وي ها جیلی وته وي جیلی په دې موجوده جدید اصطلاح رسول الله صلی الله علیه وسلم سر مبارک وخته غټو په دې کې کڼ ځان لواټو دا جیلی چې وته دې کلکب کې واچول دا د دې لپاره چې په هغه زمانہ کې خود سید بندو گاډو سفر نو چې شیشه وخه جو یخته به خصفای په اسونو او په خوانو مزل نو دوړي برات لري په یختو کې ډېر پریواته نو د دې لپاره به خلکو یا پټکې تړلو پټکې خو په حرام کې نشي تړلې نو علاوه دې سر د دوړي نه بچ کېدلو پټکې خو تړلې نشو اني ټوپۍ په سر ولې شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کڼ واچول په دې سر کې دې لپاره دا سر لمسه کړلو لبد راسه حدیث کې راځي را د سر جوخته کړو دا دې لپاره ک دوړه راځي نو دې یختو ته بدل نه وځي زما دا یختبه دې دوړي نه بچ د ګندګۍ نه بچ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کارو په اثر کلک چي دي په دې کڼ باندې وي دغه کړو دې ور پورې کړل او دینه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی بیا هغه خپل چې کوم ساروي د ځان سره اخستیو هغه ته غاړه کې هار واچو قلاده یا قلاده وته ویل کېږي او شعار ولا وکړلو اشعار وته ویل کېږي اشعار قلاده دي ته ویل کېږي یا قلاده امیل دا د طریقې چې بل پیزار و غیره به د
ساروی په دې غاړه کې ورواچي دې د پاره چې خلکو ته پته چې دا حرام ته روان دی نو څوک یې بېعزتي نه کوي. قرآن کریم کې هم دا مسله ذکر د سورة مائده کې. عربو به د دې ساروي ډېر عزت کوو چې لکه ګوره دې ته نقصان ونه رسېده خو حرام ته چا روان کړی دی. نو که دا به ورکم شو نو چا به ورته څه نشو ویلی دې ساروي ته. په لاره کې به چېرته ورک شو چا نه یو سړی به عمرې له روان شي او حج له په لاره کې به ترې ورک شي. ځکه هغه زمانه کې خو داسې وه چې دا لاره کې به پکې دمې راتللې یو سړی به اوده شو ساروی به ترې ورک شوی یا به سر ته پرېښود ورک به شو نو بیا به خلکو په خپله حرم ته سیده کوو هغه څاروی په سر خوا به یې لېږلو په هغه لاره باندې چې اوس ورسېږي دا خو به چا لکه چې دغه کړی دی هدیې په طور حرم ته وقف کړی دی. نو عربو به د دې څاروي خیال ساتلو او د هغې احترام به یې کوو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دا کار وکړو هغه څاروي له په غاړه کې هار واچو او بلې اشعار وکړو. اشعار دې ته ویلی کېږي هغه اوښه چې وه د هغې کوم هغه قوب دی کوپ یې چې ورته وایي د دې په دې ښي اړخ کې یو چیرې ولګوله داسې چاړی راواخسته خنجر او داسې معمولي غوندې چیرې په ولګوله د هغې هغه وینه راووته. نبي کریم صلی الله علیه وسلم په همدې خنجر بیرته راواخسته په هغه کوپ یې وله راښکله. دا هم یو سنت طریقه ده. کله چې سړی اوښه او دا څاروی بوځي نو د میقات نه به دا کار وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دا کار وکړو دې نه بعد او د الله د نبي صلی الله علیه وسلم سره په دې سفر کې 140,000 صحابه دي چې په دې کې ماشومان هم دي او په دې کې زنانه هم دي. په مخ د ځمکه دا یو ډېر عجیبه او ډېر ناشنا او ښکلې قافله ده یو ډېر ناشنا منظر دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د دې قائد دی او روان دی. په دې کې اسماء رضی الله تعالی عنها اسماء بنت عمیس ورته وایي دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیبي وه. دا ناشنا ښځه د دې تاریخ اوس نه بیانوم چې دې ډېرو صحابو څه ودونه کړي دي چې چا څه به واده کوه صحابي به وفات شو بیا بل واخیستله بیا به چا وفات شو بل به په نکاح واخیستله د عدت نه بعد ډېره ناشنا زنانه. نو دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په نکاح کې وه. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کوم زوی دی محمد ابن ابي بکر مشهور صحابي دی هغه د دې نه پیدا دی یا داسې وایي چې بس تابعي دی لکه دغه زمانه کې پیدا شه رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړوکوالي کې لیدلی پس په غېږ د مور کې لیدلی د الله نبي صلی الله علیه وسلم. نو دا اسماء رضی الله تعالی عنها هم د ابوبکر صدیق سره روانه شوه چې زمزمه حج له تکړه ښځې وې زمونږ زنانو سره چې داسې حالت چې ماشوم دومره اخري وخت چې د ماشوم د پیدا کېدو ټیم وي زنانه د ځای نه خوځېدی نه چې ځکه پلاستیکي ښځې دي موږ هم پلاستیکي شوي چې نه خوراکونه دي ټول د مردارې مسالې او څښا غوړي او تکړه خلک صحتمند خلکو کجوره به او سوچه غوړي به او پنیرونه به دا ښه خوراک به کوو بهترین. نو زنانې هم تکړه وې په دې حالت کې اوس روانه شو حج له. نو په دغه ځای کې چې لا ذوالحلیفه کې دوی دي د اسماء رضی الله تعالی عنها بچی پیدا شو چې هغه محمد بن ابي بکر رضی الله تعالی عنه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جواب ولېږلو چې زه اوس څه وکړم ما باندې په حالت د نفاس راغی بیماره شوم د بچی د ولادت د وجې نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل ته غسل وکړه او دا لنګ د کلک وتړه او خپل حرام دا چې د زنانه حرام چې خپل کپړې وي پس هم د خپل کپړې د حرام کو بزر روانو په سفر دی کوا. رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته په دې مقام کې ماسپخین موږ نه بعد دا وخت دی 2 رکعات وکړه احرام واچو 2 رکعات وکړه او دا غینه بعد به تلبیه هغه ولستلا چغي واله اللهم لبیک عمره وحجا. و زمون طریقه دا ده چې مونږ د دې ځای نزو پاکستان نه سوګزي بل ملک نه بل ملک نه نو تبع اول عمره کې اوس مثلا دا فلیټونه سٹارټ نو مونږ حج تمتع کو حج تمتع دی ته وای چې اول بلار شي حج شروع کېدو ته خلا ورځ ډیری دي کنه د بلې میاشتې را روانه چې کوم میاشت ذوالحجه دا غي پاتم تاریخ به حج شروع کیږي د غټ اختر نه 2 ورځې مخکې د غټ اختر نه 2 ورځې مخکې حج شروع کیږي احکام. نو هغه ورځې پورې ته په یو احرام کې نشي پاتې کېدلی ته به لاړ شي د احرام په دې ځای نه واچې د میقات نه نو ته چې کله ځې ته به اول عمره کې نو ته به دا وایې چې لبیک عمره لبیک عمره به وایې چې زه عمره کوم. چې کله لاړلې عمره دې وکړه عمره د 1 غنټو 2 غنټو کې کېږي چې ورسېدې مکې ته خپل بلډینګ ته ورسې هغې نه بعد حرم ته لاړې بس غنټه 2 غنټو کې بس ستا عمره وشي بیا به ته راولګېږي چې عمره دې پوره شوله احرام به لرې کې سر به حج ته ورځې ډېرې وي په سر وخروه بېرته به هغه ویښته راوخېږي حجه پورې بیا وخروي که کمې وي ورځ دې نو بیا به سر کم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورځې کمې وي نو ځکه صحابو تل سرونه کم کوي
چې ځکه د حج لپاره هم څه ویښته به پاتې چې کې بیا وخراوي او بیا موږ انتظار کوو خپل کپڑے واچو خوشبو استعمال او د سیو لکه خپل کلی کې چوسېګو مکه زموږ یو علاقه شي خپل بلډینګ ته زرا زما خپل جامو چې کله به اتم ورځ د ذوالحجې راغی بیا احرام وتړي د خپل بلډینګ نه رسول الله صلی الله علیه وسلم حج تمتع نکواله لکه دا مونږ چې کو ځکه مونږ د ځان سره د میقات نه ساروي نشو وړل ګوره یو حج تمتع او یو حج قران د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم چې حدیث کې راغلی یو حج قران زموږ د زمانه د احناف دی دا زموږ د زمانه احناف کې دی حج قران بل شان بیانې د میقات نه دا هدیه وړل لازم نه ګڼي حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صفات ورکړي چا سره چې د میقات نه الته نزان سره هدیه راوړي قرباني ساروي اغه حج قران بکئی کني نو حج قران دا نشته ایته تاسو بس احرامونه کولا کوي عمره نه بعد انتظار کوي به د حج ورځ کې بیا احرام وتړای حج د پاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل حج قران وکړو حج قران دی ته وي چې ته د ځان سره د میقات نه ساروي بوزي او دا هغه څوک کولی چې په سعودي کوسيږي ډاټسن د سره دی او شاته پکې یو ګډ واچي یا پکې یو اوخوا چې یو بل گاډي ونیسي یا پکې غویا واچي د ځان سره روان کی نبي به تم دقه احرام نه لري کې پدې کې به عمره وکي او ناس په د احرام ټولي پابندین او پتاوي تر دې پورې چې پدې کې به حج وکي بیا به د حج نه بعد احرام کولا کو دا ګران حج دی دا ګران دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دقه حج کړی دی ځکه هغه سره د میقات نه هدیه وا ساروي وسره او چا سره چې نو د الله نبی هغه صحابو ته ویل چې څنګه عمره وکړه بس تاسو خپل احرامونه لري کوي وس ځان حلال کوي معنا د احرام د پابندونو ځان وباس او انتظار کوي تر دې پورې د حج ورځ راشي بیا په اتم ورځ د ذوالحجې باندې بیا د حج احرامونه هغه بواچول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د دې تلبیه کې دا دوه ټکي ویل لبیک عمره وحجا ځکه چې د الله نبی په دې یو احرام کې هم پکې عمره کول او هم پکې حج کو چې هغه ته حج قران وایي بل حج افراد دې دریم حج افراد دې ته وایي چې ته صرف حج وکې بس عمره د سره ونه کې مطلب په دې سفر کې توس روان شول پاکستان نزی او په میقات ور تیریږي نو اکثر خلک ایرپورټونو نه احرام تړي ځکه په میقات به په جاز کې راځي او په جاز کې بیا خطر یل ته به احرام نشي چول بس دغه احرام کې به انتظار کې عمره مکوا ناس کو سه بلډینګ کې او د احرام پابندۍ پتا جاری دي او دا ګران کار دی وخت مگر هغه چاته آسان دی چلته نږدې په سعودي کې او بس را روان شي صرف حج پکې کوي بیرته ځي په دې قرباني نشته کم کس چې صرف حج افراد کوي ځان لپاره احرام کې صرف حج وکي عمره ونه کې واپس نو په دې باندې به قرباني نشته ده او څوک چې حج تمتع کوي د باندې قرباني ده هدیه دا هغه قرباني نه ده کم چې د غټ اختر قرباني مونږ کو ګوردلته غټ اختر قرباني جدا ده دا د دې لپاره ده دا هدیه دغه ته ویل کېږي پښتو ته قرباني وایي چې تا د حج په ورځو کې مزد عمره واخستلا در دې لپاره د الله یو شکریا ادا کا ساروي ذبح کا چې تا د حج په ورځو کې راغی او د حج په ورځو کې عمره وکړه او حج دې وکړو دوه مزید واخستلې نو لہذا راولګي د الله شکر ادا کو یو په دغه ورځ باندې سو کا د غټ اختر په ورځ باندې هدیه ورکا دغه د هدیه ویلې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل اوخه باندې سور چې هغه ته قصوا ویلې کې په حدیثو کې دا غي د نوم راغلی دی او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وای په دغه اوخه باندې سورېده نو سور شو دغه وخت کې تلبیه ولستله او مقام بیدا د ډاګه ته چوروته نو الته بیا تلبیه ولستله لبیک اللهم لبیک صحابه کرام چې دی غوي دا احادیث چې کله نقل کړي نو پاره کې بعض انسان ته دغه ښکاری دي سي تعارض چان تخکاری چې دا څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تلبیه یو صحابي وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد د ذوالحلیفه کې تلبیه ولستله معنی کوم ځای کې منځو دغه ځای کې تلبیه ولستله احرام واچو لبیک ویل بعض وی چې نه په وخه سورېده دغه ځای کې تلبیه ولستله او بعض وی چې نه د ډاګي تروته مقام بیدا ته نو الته تلبیه ولستله په دې درېو حدیثو کې هیڅ تعارض نشته بالکل صحیح روایت اصل کی غنا ډیر وا غنا ډیر وا نو د غنی د وجنا کوم صحابه چې د الله نبی مسجد کې لیدل مسجد خود سي جوړ نه وانه زمانه کې خواغه په دې طریقو ته مسجد چې دغه ته مونږ کړی دی د الله نبی په دې لحاظ کم چې کله د الله نبی مونږ کو نو دغه ته فورن ویل لبیک نو کم صحابه چې ال تواری دغه ودلته ویل
بیا چې کله د الله نبی د دې ځای نه بار شو په هغه اوښه باندې سورېده هلته بیا ویلې لبیک. نو هغه کم صحابه چې هلته ولاړو نو هغوی حدیث نقل کوي وایي دلته یې ویله. او بیا چې کله د الله نبي اوښه روانه کړه او دې میدان ته شو نو بیا یې ویلې لبیک اللهم لبیک او لبیک عمرة وحجا. نو هغه صحابه چې هلته میدان کې نو هغوی واورېده. نو کم صحابي چې کم ځای کې لبیک اورېدلی د هغه ځای حدیث یې را نقل کړی دی. تعارض پکې نشته. په درې واړو ځایونو کې د الله نبي دا الفاظ ویلي ځکه چې د صحابو ته تعلیم ورکوي. لکه اوس مثلا داسې به والو مثال په طور لکه دا بس مسجد د ذوالحلیفې دی، دلته زمونږ یو مشر دی امیر دی د حج، مونږ له جمع راکړه مونځ یې راته هغه احرام وتړو دې ځای کې وایي لبیک عمرة وحجا. نو د اول صف والا او دویم صف والا ملګري واوري نو دوی ویل که لبیک دې ځای کې ویل. بیا چې کله دې جومات نه وځي هلته به اوښه باندې سورېږي هلته بیا وایي یا ګاډي ته خېږي بیا وایي لبیک اللهم لبیک یا لبیک عمرة وحجا. نو هلته چې څوک ولاړ هغوی ویل که دلته یې وویلو. هغوی دا ځای نه یې اورېدلی، هغوی هغه ځای نقل کوي. او بیا چې کله ډاګې ته وځي دې لارې ته نو هلته بیا چغه کوي. نو هلته چې کوم کسان موجود نو هغوی خبره واوري نو هغوی د هغه ځای خبر را نقل کړي. نو دې کې کوم تعارض په دې احادیثو کې نشته دی. کوم صحابي چې په کوم ځای کې دا تلبیه اورېدلې ده د هغه ځای هغه قصه یې را نقل کړې ده. نو ځکه دې کې درې قسمه روایات راغلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تلبیه ولوستله په دې ځای کې ولوسته په دې ځای کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا صحابو ته وفرمایل چې جبريل راغی او ما ته وویل حکم یې راته وکړو چې دې ملګرو ته دې ووایا صحابو ته ووایا چې دا تلبیه په زور زور وایي. ګوره کوم ځای کې چې یو ذکر په زور باندې ثابت هلته په زور باندې کې او کوم ځای کې چې یو ذکر په زور باندې نه ثابت هلته په زور ذکر کول څه دي؟ بدعت دی، د ځان نه طریقه جوړول دي. اوس تلبیه دا په زور باندې ویلي چې کله دی احرام وتړلو تلبیه به وایي په زور زور باندې. او د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي هر هغه لاره او کاڼې او بوټی چې د تلبیه واورېدل ستا د قیامت په ورځ به دا په تا باندې ګواهي کوي چې الله دا بنده ستا دربار ته حاضر شوی او د تلبیه ویلی ستا د بندګۍ دپاره حاضر شوی. نو تلبیه ډېره لویه فایده ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته دا طریقه وښودله چې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک. لبیک یا الله زه حاضر یم تا، اللهم لبیک یا الله زه حاضر، لا شریک لک لبیک یا الله ته هغه ذات دی چې ستا هېڅ شریک او برخدار نشته دی، زه حاضر یم. ان الحمد والنعمة بېشکه حمدونه څومره چې د شکر او د ستاینې الفاظ دي حمدونه دي او دغه رنګه نعمتونه دي لکه دا ستا دپاره دي والملک او بادشاهي هم ستا دپاره دی یا الله لا شریک لک یا الله ستا شریک نشته. د عربو خلک چې وو هغوی به په دې کې شرکي ټکې ویلو. د عربو خلکو به سره دلته یو بل ټکی ملګری کړو هغوی به ویلې لا شریک لک الا شریکا تملکه وما ملک. یا الله شریک خو دې نشته خو هغه شریک دې شته چې تا وله اختیارات ورکړي او برخې دې وله ورکړي. زموږ پښتانه داسې وو که نه فلاني له الله وایي برخې ورکړي. د الله شریکان او برخداران جوړوي کله اولیای کرام او کله قبرونه او کله مزارونه وایي دې له برخې ورکړي. د مشرکانو د مکې هم دقه غلطه عقیده وه. نو دا تلبیه کې به اول ټکې صحیح ویلو اخره کې به د شرک ټکې ویل چې الله شریک خو دې نشته خو چې تا ځان سره شریکان کړي او تا ونه څه برخې ورکړي دي او د قدرتونو خاوندان دي ګرځولي نو هغه خو دې شته که نه شریکان او برخداران. نو د الله نبي دې نه منع وکړله چې دا د شرک ټکې دي. لا شریک لک په دې ځای باندې به تلبیه ودرې بس یا الله شریک دې نشته برخدار دې نشته نه د الله رب العالمین سره شریک په ذات کې شته او نه د الله رب العالمین شریک په صفاتو کې شته دی. دا تلبیه رسول الله صلی الله علیه وسلم ولوستله او جبرئیل علیه السلام ته دا حکم وکړ. دې کې مزل کېده د صرف په نوم یو مقام دی. هغه ځای ته چې ورسېده رسول الله صلی الله علیه وسلم پړاو واچو په ځای به دمې کېدلې ځکه اوږد مزل و. په 9 ورځو کې دوی رسېدلي دي مکې ته. لکه آخره کې به دې واقع کې تاسو اورئ ان شاء الله تعالی. دا واقع نن خو نه پوره کېږي را روانه جمعه کې به ان شاء الله پوره شي. په دې کې ډېر ناشنا ناشنا حالات به په لاره کې راغلي دي. نو چې صرف مقام کې د الله نبي صلی الله علیه وسلم وفرمایل پړاو واچوئ بس دلته خیمې میمې ځان له ولګوئ آرام وکړئ. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغو چې ګوري بیبي ورسره د عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نورې بیبیانې هم ورسره وې. یو ورسره دا وه عایشه رضی الله تعالی عنها چې راننوته چې ګوري عایشه رضی الله عنها جاړي
سلګونی ولیدا ولې جاړې هغه ورته وای اے دا الله نبی ز منځ نشم کولای ادبی ټکی ویل مانه بیماری را باندې راغله وای ښا نو ولې پریشان مطلب دا چې دا نور زنانه به قرار لاړې بشي عمرې به مو کې حج به مو کې زمانه خو بس عمره پاتې شو زه په حالت د حیض او بیماری کې په دې حالت کې زه مسجد ته نشم نه وتلې مسجد حرام نبی کریم صلی الله علیه وسلم تسلی ورکړه او ورته فرمایل دا خو هغه سیز دی چې الله تعالی د آدم علی السلام په ټولو لونو مقرر کړي نو که په نور زنانو نه وي یوازې پتاوي نه به خپوي او چې کله په ار زنانه د حالت راځي نو ولې خپکه بس الله تعالی دا پارچا مقرر کړي په ار زنانه باندې چې د آدم علی السلام لونه دي د حالت پر راځي ته مخ خپکهګا او بیا د الله نبی صلی الله علیه وسلم ورته تسلی ورکړه او ته فرمایل افعلی تکوا ما يفعل الحاج غیر الا تطوفي بالبيت تار هغه کار کوي چې حاجیان یې کوي بچ حاجیانو څه کوله تم کوه خو بیت الله ته بنن نوازي د مسجد ته بنن نوازي طواف بلانه کې طواف به خیر دی رستو کې چې کله پاکش او غسل دی وک نو چې کوم طواف ته پاتې دی ته به رستو کولای شي زنانه ته د عذر په وجه تاخير اکل جایز دی زنانه نور اعمالو کې طواف ته پاتې دی نو دا طواف د رستم کولای شي چې کله پاکش او غسل وو کې به خپل طواف کې لاړ بشي مسجد حرام ته داخل شي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې ته دا خبره وکړه جابر رضی الله عنه فرمایي چې د جاهلیت په زمانه کې مونږ د عمره د حج په ورځو کې دا نه پیژندله بلکې مونږ به ناروا ګڼل لکه وختي ته مو ویل نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه او فرمایل چې ګوره د میقات د زینه چې چا د ځان سره قرباني راوړې ده لکه د الله نبی سره مو بعضی نور صحابه سره هغه به عمره وکي خو احرام باندې لري کوي تر دې پورې چې حج باندې دغه احرام کوي من حج قران به کې دې حج قران وای حج قران پوه شو کنه پم دی یو احرام کې چې لري دې نه کومینس کې او پکې عمره دې موکړه پکې دې سم وکړه حج دې مو دا به کله کې دا به اله کې چې تابه د میقات نزان سره وړي هدیه او سروي به راوړي دا مسله یاد کړئ دا تاسو ته فائدہ درکې ان شاء الله او چا چې د میقات نزان سروي نه دی راوستي نو هغه دې څه وکي عمره وکي او بس حرام لري عمره دا آسان کار رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړلو او اول چې داخل شلو مسجد حرام ته نو دو حجر اسود نه طواف شروع کړلو دا خبره مې یاد کړئ لکه ان شاء الله بل جمعه کې بزر دی به مزید وضاحت وکم چې د مسجد حرام هغه تحیه المسجد څه شی دی مسجد الحرام چې تا اول ځل ورغه حرام دي تړلې نه داغي تحیه المسجد دا دی مسجد تحیه المسجد خدای دې مسجد ته راځي 2 رکعات وکي به وکین خو الته چیزي طواف به شروع کې الته طواف شروع کا اول 2 رکعات مکوا ان که چرته جمع ټیمی فرض منځو درېګنه به فرض منځو کا مثلا تنه واتی یو دم ما خام ټیم دی او په دې کې ما خام اذان شو پتا باندې استلا طواف شروع نه دی په دې کې جمع ودرې به جمع ځکه جماعت هم فرض دی کنه نبی بتاول جماعت کې به خپل هغه عمره بسټارټ کې او طواف به شروع اکه چرته د مونږ ټیم نه دی نو بچ څنګه داخل شولې بدقه حجر اسود دا ګټ دی ته بازار رسې بده دي زینبا دا حجر اسود دا کعبه با لکه دا د سی واخله کدا کعبه دا به خپل ځان نه ګس طرف تک او دا اولنې طواف چې تی کې و احرام دی چولې دي ته طواف قدوم وای طواف قدوم کې دا طریقه ده چې دا احرام دا صادر بر دا سړی نارینه پر دا حکم دی د دې خلاص د ترخ نه به اعلان دی راتاو کې په دې ګسوګه به دا سره واړه دا د خلاص دا وګا مکمل دا لاس په بربند او دا کعبه بستا ګس طرف تش وربشي حجر اسود کله خپلول شو خد کنه دي شو خپلول خلاص په ورول لاس په خپل کنه چوکول ورولا یا امصاد سره یا ورولا هغه خپل خدا نکیږي په دې زمانه کې ځکه راش ډیر دی کچرته لخت دی ته وړل یا در سره امصاوا چې ته بچاله وي سترګي وخت کړی یا بچا الله سپې مات کړی هجوم جوړي نو بس بیا دلرینه الحمدلله دین آسان دی حجر اسود دی ګټ تلری نه دا کلو کای بسم الله والله اکبر بسم الله الله اکبر چې دی ویل مشروش روانس دا ګټ چې دی ورپسې ولنه دی ته رکن عراقي وای دا ورپسې چې دی ګټ ته رکن شامی وای او دا چې دی ته رکن یمانی وای او ورپسې بیا دا ګټ دی د حجر اسود ان دا کوم انداز باندې دا 28 تصویر په دغه انداز باندې د کعبه نقشه ده ځکه دا کوم طرف ته چې حجر اسود دی دا اړه مشرق دی په مکه کې او دا مس مشرق دی د دې په انور راخي
او دا طرف مغرب دی او دا جنوب دی او دا شمال قوم دي طریقه باندې دلته نه دا دغه شروع کیږي دا طواف دا و چکر دی په دې درې ګوټونو کې چې تر دې ځای نه روان شي د حجر اسود نه دا ګوټ دی دا ګوټ دی تر دې ځای پورې چې دا رکن یمانی دی دا ګوټ دې ته رکن عراقي ځکه و چې دې اړخ ته عراق پروت دی او دې ته رکن شامي ځکه و چې دې اړخ باندې شام پروت دی شام دې خوا دی او دې ته رکن یمانی ځکه و چې دې طرف ته یمن دی دا نمونه په ځکه یې خوي دا یو قسم یو نقشه هم د جغرافي غوندې فایده موږ لرا کوي او دلته دې ته د حجر اسود هغه ګوټ ویل کېږي تر دې درې ګوټو پورې دغه ځای نه روان شي تر دې ځای پورې کته ذکر کې کته پښتو کې دعا غواړي کته د قران تلاوت کې کته هر څه وی جایز خود دې ګوټ نه والا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ګوټ لم لاس ورولو اوس خورشي لاس مو وروړه بس بل دار چې دی وخت غزکه لاس مو وروړه خاص کر چې احرام دی چولې بدی خلکو عطر راخ کلی او احرام وخت خوشبو لګول خنه نو بس د دې نه ځان ساته خاص کر د احرام په حالت کې ځان ساته نو د دې ګوټ نه والا تر د حجر اسود پورې چې د استاره چکر پوره کیږي دې ځکه به تدا دعا وي چې ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دا کلمات وي تر دې ځای پورې دل تراغي اول زدي الله دا بسم الله وسره ویلی بیا په دې رستو شپک چکرو کې بسم الله نشه بس صرف مخامخ شه الله اکبر او روانېګا په دې کې بعض خلک یو نه پوي کوي دا چل چې الله اکبر لاس په خپلې سو به سر لوړي دا لاس په لول کې نشته لاس به انا خپلې چې ستا لاس حجر اسود سره ولګي حجر اسود سره تا لاس لګول نه دی مخ کولاوه چې لري نه اشاره کوي ته استلام وای استلام کې لاس کولونه شتا نشته دی بس الله اکبر او روان نو د ځان نه وهمي نه جوړي بعض خلکو ځان نه وهمین جوړ کړي ته وهمونه کوي وهم کې مبتلا شي نو بس دغه شیزي بس دویم چکر او دریم سلو ار یو چکر کې ودا چل کې چې د دې رکن یمانی نه والا تر حجر اسود دې ګوټه پورې ودقه دعا وي چې ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بعض خلکو به دې کتابونو کې زمونږ ډیر مرګري حج لذینو زکه زدا خبره کوم یا وسوکتلی په دې کتابونو کې لیکلي اول چکر دا دعا ده د دویم چکر دا دعا ده د دریم چکر په طواف کې دا دعا ده د دې ثبوت نشته دا ځان نه خلکو جوړ کړی دا په یو حدیث کې نشته که تاسو په حدیث کې پیدا کمال راوړی چې زبر ته بیان وکم موږ په دې نه شرمېږو الحمدلله زه به وایم چې زه خطا شوم زه تاسو خبرات خدا نشته د یو چکر بیل بیل دعا بس چې صد ویل د عرب په اکثر تلاوت کې قران مختنی ویل په یاد وي بس روات او صرف د دې نه دې پورې کومه دعا د قراغلی ربنا اتنا فی الدنيا وال دا به دا دعا به رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه څه وکړ او دینه بعد بیا لاړو دا دې ځکه د حجر اسود نه بعد دلته هغه دغه دی هغه ملتزم چې وتوي کعبه دغه دروازه ده او دلته چې کوم دی د دین لګ مخامخ هغه مقام ابراهیم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله خپل طواف پوره کړو ټیم ختم د اخیری خبرې کوم نو دغه مقام ابراهیم سره ودرېد په دا مقام ابراهیم د کعبه او د خپل ځان مبارک په دیمنس کې راوست دې ځکه ودرېد نبی صلی الله علیه وسلم او 2 رکعات وکړه د طواف هر طواف نه بعد 2 رکعات دیو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو د زمزم کوی طرف اولته خډیرو بوس کړي په سر مبارک کې مراواړول تم سنت طریقه ده چې کله ته طواف دیو کو نبی ابا 2 رکعات دیو ک لاړ شب زمزم وسکا او په سر مراواړو دینه بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا راغو او بیا حجر اسود کول کړی دی خدای مستحب عمل له کته بیا ناراضی مراد بس لاړ شسیده صفا طرف ته صفا طرف ته لاړې مروه طرف ته الته الله نبی صلی الله علیه وسلم سکړی دي او په عمره په کومه طریقه باندې کړی دا او صحیح هدایت فرمایلی دي او دینه بعد بیا صحابه کرام رضی الله عنهم ته کوم هدایت کړی دي د کې زنانو مسائل راوړي دي هغه زنانو ته الله نبی کوم جوابونه ورکړي دا به ان شاء الله تعالی پر روانه خطبه کې د الله په توفیق باندې وایو اقول قولي هذا واستغفر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
من همزه ونفخه ونفثه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ته ملګری تپوس کوي دا بغیر د ټوپۍ نه مونځ کیږي او کنه؟ او یو مولانا صاحب ماته ویل چې ټوپۍ نه بغیر مونځ نه کیږي. نو په دې خبره باندې ځان پوي کوي چې د یو په دې مونځ کې د سړو عورت ته او یو د زنانه و ده. زنانه چې کوم دا په مونځ کې مکمل ویښته په پټي او دا ټول بدن تر دې پورې چې جورابه بخپې ته اچي، او دا مسله ډېرو زنانو ته نه ده معلومه. تخفیف کاری او منځ کوي یا خو په دا پنسدونه راکته کې دا پنجه کې راګیره کې د خپل لاندې خپل پټش او یا به تجربه واچي. امام ابن تیمیه رحمت الله علیه فرمایي چې قیامت کې الله دې زنانه ته چې ما د یو منځم نه قبول کړي بیا لہذا زنانه به د ظاهر القدم پټي په مانځ کې دې لپاره دې جرابې وسات او یا که چرته پرتوګ ډیر وګدي نو بس هغه کې د خپل پټي او یو د سړو دغه او زنانه به صرف د مخ په ښکاری ده په منځ او دا لاسونه د مړوندونو نه بعد دا بخکاری په منځ نور ټول بدن به زنانه پټای. او یو د سړو د پاره وګي پټول پکار دي، وګي پټول او دغه رنګ د دې ګوډو نه لاندې پورې دا پندای چې دا پټول پکار. د سړو د پاره دا ټوپۍ په سرول فرض او واجب خبره نه ده، خدا زینت ده. زینت ته قرآن کې الله فرمایي خذو زینتکم عند کل مسجد. سورۃ اعراف کې الله فرمایي چې دا هر سجدي په ځای کې تاسو زینت وکړئ. زینت د هر زمانه خپل زینت او ډول معنا دا سمره چې خپل ولاړ عبادت کې ولاړ. صحابه کرام رضی الله عنهم هغه زمانه کې لکه پټکی ول دا غوی د طریقه وا هغه بداوال او دا هغه زمانه چې کوم خپل ټوپۍ وي بس هغه په سره ولې او کچرتا یو سړی وو هغه هم دسی په سرتور سر مونږ کو نو د الله نبی صلی الله علیه وسلم هغه فرض نه کړی چې ستا مونږ نه دی شوی په دینه به عادت نه جوړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې دا چرته نه راځي او نه صحابه کرام رضی الله عنهم په عاداتو کې دا چرته راځي چې ټول عمر دا سرتور سری کې منځونه کول. نو زینت خله کچا وکړو نو تبو ته دا نه وي چې بغیر د ټوپۍ نه ګورم مونږ نه کیږي. دا سخت فتوا ده، په دې دلیل پکار دی. اوس اکثر نوجوانانی بس ټوپۍ نه نشتاو ته دا فتوا ورکړه بس مونږ نه دي محروم کړو. نو دا خو تا ډیره خطرناکه فتوا ورکړه، ټول خلک د مونږ نه محروم کړه. نو مونږ نه خلک ما محروم وا پنسي او چتول فرض دی، یو ملایم نه وای او دا رنګ ګیره ساتل فرض دی. بغیر د ګیره نه د الله نبی یو منځم نه دی کړی. ککړه یو صحابي بغیر ګیره نه منځ نه دی کړی او بیګیر خلک منځونه کوي کنه کوي. نو مولوی صاحب ته چرته یو ورځ مونږ چې لکه د الله نبی او یو صحابي بغیر د ګیره نه منځ نه دی کړی. دا څنګه هغه ته سنه وي چې ټوپۍ نه په سر هغه ته منځ دی ونش. دا غلطه خبره ده، تشدد پدې کې نه دی پکار. کټوپۍ چا په سر کړی یو زینت دی، انسان په خيسته ښکاری درون ښکاری ښه خبره ده. کچا په سر نه کړوس مثلا ایمرجنسي دی یو دم جمعه ته نه وته ته چې موږ نه کیږي، دا غلطه خبره ده. د ځان نه شدت په دغه کې نه دی پکار، په دین کې د ځان نه د شدت دا نه دی پکار. الله رب العالمین دې موږ په خپل دین باندې صحیح پوهه او الله رب العالمین دې موږ ته په دین باندې د عمل کولو توفیق راکړي. رب العالمین دې تمام امت مسلمه په حال باندې رحم وکړي. د چترال طرف ته سیلابونه راغلي دي، ډیرو مسلمانانو کورونه وړي دي. الله رب العالمین د هغوی په حال باندې رحم وکړي. الله رب العالمین د هغوی مددونه وکړي. هغوی ته د مدد ضرورت دی. چاله الله رب العالمین څه قسمه وس ورکړي، کم تنظیمونه هلته ځي او هغوی هلته ریلیف وړلی شي، نو هغوی سره که تاسو تعاون کوئ، که څوک خپله تللی شي نو هغوی سره تعاون پکار دی. په دې موقعو کې مسلمانان یو وجود دی. کله سیلابونه راځي، کله زلزلې راځي، کله نور حوادث راځي، نو مسلمانانو په دې حوادثو باندې دردمند کېدل پکار دي. هر ځای کې د الله رب العالمین د مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي او الله رب العالمین دې د مسلمانانو په ټولو ملکونو کې امن او امان قایم کړي. او الله تبارک وتعالى دې دا چې کوم را روان حج دی او دا دومره مسلمانان نارینه زنانه په لکونو تعداد کې روان دي، الله رب العالمین دې د حج دا ټول فریضه او دا مناسک په خیر خیریت سره سرته ورسي چې څه حادثه به ونه شي. ځکه بعضی وخت کې حوادث کېږي، بعضی تخریبکار خلک راځي، ظالمان د ایران نه، د حسین د یمن او دغه رنګ بعضی خاص کر ایران په دې کې ډېر غټ لاس دی. دا مونږ ښکاره وایو چا نه په دې کې نه یېرېږو. الحمدلله ټولې دنیا ته پته ده چې ایران یو شیطان ملک دی، شیطانت کوي په ټولو مسلمانانو په ملکونو کې، فسادونه، دهشتګردۍ، بدامنۍ، د دې تخریبکاره کسانې تیار کړي دا خوري په ټول عالم اسلام کې. خاص کر د حج په موسم کې دوی کوشش دا کوي چې داسې یو افراتفري جوړه کړي، داسې یو حادثه مسلمانانو ته پیښه کړي چې په هغې باندې مونږ د سعودي حکومت هم بدنام کو، مسلمانان هم پریشان کو، یو پراپیګنډي موقع مونږ ته میلاوه شي. بدبخت خلک دی هغه عبدالله ابن سبا د دوی مشهور یهودي
داغه او کوی په را روان دي په دې ذهن کې خیر نشته ده نو الله رب العالمین دې تخریب کارونه ټول مسلمانان په امن کې وساتي او الله تبارک وتعالى دې مسلمانانو په ټول ملکونو کې امن او امان قائم کړي صفونه برابر